د نن سه شنبه ورځ لند دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د مسؤلینو په هلو ځلو د لومړي ځل لپاره د بامیانو په ولایت کې مغاره نشینانو ته چې کارونه بې سرپناه په غارونو کې اوسېدل ښارګوټي جوړیږي او 13 ورځې د جوړېدو کار پیل شو. په مراسمو کې د بامیان والي مولوي عبدالله سرحدي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري مسؤلین حاضر وو. د بهرنی چارو وزارت وایي د دې وزارت په پرلپسې هڅو او د سعودي عربستان په همکارۍ سودان کې د بند پاتې افغانانو دویمه جوپه کې هم 43 افغانان له یاد هیواده په خوندي ډول د سعودي عربستان جدي ښار ته ولېږدول شول او په لنډ وخت کې به هیواد ته راستانه کړل شي. د افغانستان د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې د لغمان په اریشنګ او بادپخ ولسوالیو کې د 1 میلیارډ او 950 میلیون افغانیو په ارزښت د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه بېلابېلې پروژې پلي کېږي. په دې پروژه کې به شاوخوا 100,000 کورنۍ ته د کار زمینه برابره شي. د اسلامي امارت د کابینې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د جهادي ارزښتونو د ساتنې ریاست ترتیب شوې کړنلاره تصویب شوه. افغان موټر جوړونکی انجینر محمد رضا احمدي وایي د موټر جوړولو کار نه دی درېدلی. د اسلامي امارت له لوري راته ځانګړی کور او ځانګړې اپراتیفي بودیجه راکړل شوې او تر لوی اختره به جوړ شوی موټر په ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. مالیې وزارت وایي په لومړي ځل پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو صادرات پیل شول. کورنۍ چارو وزارت وایي خوست کې د پولیسو لپاره په لومړي ځل ښوونیز او روزنیز مرکز پرانیستل شو. د پرانیستي په دغه مراسمو کې ګڼ شمېر ځایي مسؤلینو او چارواکو ګډون کړی و. افغاني سرې میاشتې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 19 ماشومان پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو په موخه یو روغتون ته ور وپېژندل. افغاني سرې میاشتې تېرو شاوخوا 9 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 909 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو په موخه ورپېژندلي دي.